لالا لالا ها په دې باندې لږ دستخط وکړه. ها یاسینه دا خو یاسین ماسین نشته بچیا، تا ته پته شته تا 25 شاینو کو، تا د دې کور په کاغذونو ساینو کو، دا کور اوس زما دی. بس ډېر حکمونه دې را باندې چلولي دي او نن نه پس تس به لالا نه ساقبې زه ستا لالا یم. پس دې کرسۍ نه کینې کور نه دې شړم. یاسینه ما درته دا ویل چې دا پین کار نه کوي. پین کار نه کوي؟ صبر که لالا بل راوړم. ښه وای لالا جانه په ما کړه بې به نه کومه دوکه مې ده. هلکانو راځئ چې بهر چېرته خوراک له لاړ شو، ډېر زیات وږی یم. یاره یاسینه خبره خو دې صحیح ده خو ما سره پیسې نشته، زه خپله سم وږی یم. او که نه وږی خو زه مې یم خو پیسې نشته، خوراک په څه کې؟ ماړه نو تاسو نه پیسې چا غوښتې دي؟ زه له سړی به پیسو غم به نه کوئ، زه در باندې خورم که نه. نه مړه داسې ویل لکه ګپ خو به نه لګې، ګوره زه ډېر زیات وږی یم. نه مړه ګپ چېرته لګوم، راځئ تاسو مانځه داسې سپېشل خوراک کوم چې ټول عمر به یاد ساتئ. راځئ یاسینه یو ځل بیا هم سوچ وکړه، ګوره پیسې خو درسره شته که نه. مړه ته د پیسو غم مه کوه، نن در باندې عزیزي پلاو خورم، داسې پلاو به تاسو ټول پېښور کې نه خوړلي. راځئ 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 پلاو سره سره چکن در باندې خورم. راځئ A few moments later. سم خوند یې وکړو. کچن چېرته دی؟ ولې یاسینه په کچن څه کې؟ ولې دا خوراک چې ده وکړو د دې پیسې به نه وصولې، ما سره خو پیسې نشته. را پسه لوښي وینځه پسه. هېڅ شیشه به سبا مې پیزي لمبوزمه. وایه زویه ستا څه مسله ده؟ قاضي صاحب ښځې نه ډېر تنګ راغلی یم، روزانه را باندې حکم پاک کوي، پیاز هم را باندې پاک کوي، لوښي هم را باندې وینځي. ته راته څه طریقه وښیه چې دې کارونو نه خلاص شمه. مړه دا خو دومره سخته خبره نه ده، ګوره چې کله موږه پاکې نه ولې ګرموه، ځکه بیا دې پوستکی په اسانه اوړي. او پیاز لږ ساعت له یخو اوبو کې ږده چې کله دې پوستکی اړی نو سترګې به دې نه سوځي. او لوښي چې کله انځي نو لږ ساعت یې په ګرمو اوبو کې ږده نو بیا دې خیرې په اسانه پاکېږي. او جامې چې کله انځي نو اول صابون لمدوه نو بیا خیرې ښه پاکوي. پوه شو که نه؟ بس قاضي صاحب په دې پوه شوم چې ستا خو زما هم حالات خراب دي، د خدای په قهر ککړې. ته خو دې ټولو سره سره جامې مینځي، شکر دې زه خو جامې نه وینځم. غر کې غر قاضي صاحب ته بس ته ما د دعاګانې کوه، زه به تا